د کورنۍ غړو نومونه په جرمني ژبه کې. Der Vater. Der Vater. پلار. Die Mutter. Die Mutter. مور. Der Bruder. Der Bruder. ورور. Die Schwester. Die Schwester. خور. Die Eltern. Die Eltern. والدین او یا هم مور او پلار. Die Geschwister. Die Geschwister. ورونه او خویندې. که غواړئ چې جرمني ژبه په اسانه ډول زده کړئ نو موږ په یوټیوب، فیسبوک او انسټاګرام کې تعقیب کړئ او مه هېروئ چې ویډیو لایک، سیف او له دوستانو سره مو شریک کړئ. د خدای په امان.